د مرګ مسافر شلمه برخه. یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا د اسلامی نړۍ غم خورت شاهین رولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا شاهین راولا خدای اقصا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. رضا محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل عمیر د هوازن په سینه پرتې وینې کې خپله د شهادت ګوته ډوبه کړه. بیا یې په وینو رنګ ګوته خپلې مخې ته ونیوله او په لړزېدونکي اواز سره یې وویل. دا چې څه یې وویل دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. عمیر وویل زما د قسم په هغه ذات وي چې دا سپېڅلې وینه یې پیدا کړې ده چې زه به د هوازن بدله د قطبغا څخه ضرور اخلم. په تا باندې د غلو په شان حمله وکړه، خو زه به د هغه مخې ته د اسد په شان ودرېږم او هغه ته به وایم چې اوس ځان زما څخه خلاص کړه. عمیر د هغه ځای څخه جګ شو او په جګړه کې د نورو شهید شوو جنګیالیو لیدنه یې وکړه. ابو نواس او شیبان همداسې تکیه ورکړې وه. اربیته او مغیث ورپسې شاته روان و. د ټولو سړیو لیدلو څخه وروسته د زخمیانو پوښتنې ته راغی چې طبیبیانو په ډېر تیزۍ سره ورته مرهم پټۍ وتړلې. عمیر د شهیدانو د دفن کولو نه وروسته د هوازن مړی د کور مخې ته د نښتر د ونې لاندې ښخ کړ. د قاهرې په شاهي محل کې د مصر نوی حکمران اقتز د هغه سپهسالار او د عالم اسلام عظیم جنرال رکن الدین ببرس په مصر د هلاکو خان متوقع حملې باره کې خبرې کولې. قطز د خوشحالۍ په انداز سره وویل رکن الدینه زه ستا په جنګي مهارت باندې پر اعتماد لرم. که ته چېرته هلاکو خان ته ماتې ورکړې نو زه به په صلیب او د هغې شاوخوا شامي علاقې ټولې تا ته وسپارم او ته به د دې علاقو خودمختاره حکمران یې. زه غواړم چې ته د لښکر سره د دې ځای نه کوچ وکړې او تاتاریان د سینا دشت نه بلې خوا ته د غزې په میدان کې را ایثار کړې. که چېرته کامیاب شوې داسې وګڼه چې د شام هیواد حکمران شوې. رکن الدین خپل سر راجګ کړ، د قدس په لور یې وکتل او وویل ما ته ستا معاهده قبوله ده، خو یو شرط زه هم لرم. قدس وویل داسې شرط به نه وي چې زما او ستا برادرانه تعلقات خراب کړي. رکن الدین په خپلو شونډو ژبه تېره کړه او وویل داسې څه خبره نشته. نو بیا ووایه په دې جنګ کې به د مرګ مسافر ما سره وي. زه څه اعتراض نه لرم. نو بیا رکن الدین غلی شو ځکه چې د شاهي محل څوکیدار د نن راغی تعظیم ترسره کړ او وویل د هلاکو سفیر تا سره لیدل غواړي، ستا په نوم یې د هلاکو پیغام راوړی دی. دې سره د قدس رنګ تغییر وخوړ، هیڅ ځواب یې ورنه کړ. خو رکن الدین په خپل تیز غږ سره وویل هغوی د نن راوغواړه. 6 تاتاریان د نن راغلل. رکن الدین ببرس د هغوی نه په تاتاري ژبه وپوښتل تاسو قاهرې ته د څه لپاره راغلي یاست؟ هغوی کې یو تن څو قدمه رامخکې شو او وویل موږ ستاسو لپاره د خاقان پیغام راوړی دی. د جیب نه یې خط راویست او رکن الدین ببرس ته یې ورکړ. رکن الدین ببرس خط خلاص کړ او په زوره زوره یې وویل. قدس هم اوریدل. د هلاکو له لور د مصر حکمران ته دا د هغه فرمان دی چې د ټولې دنیا آقا دی. د خپلو کلاګانو دیوالونه راوغورځوئ او زما اطاعت قبول کړئ. که چېرته زما حکم ومنئ نو په امن او سوله کې به پاتې شئ، خو که چېرته مو زما حکم قبول نه کړ نو بیا چې څه پیښیږي هغه خو هسې هم پیښیږي. موږ څه پوهیږو چې څه پیښېدونکي دي. د دې علم صرف جاویداني اسمان ته دی. دا هغه وخت و چې د قاهرې کوڅې د تاتاریانو د ظلم او زورول شوو خلکو نه ډکې وې. هغوی به د قاهرې اوسېدونکو ته د تاتاریانو د ظلم داستانونه اورول. د دې وجې په قاهره کې ډار او ویره خپره شوې وه. چا به چې د تاتاریانو نوم واورېد نو په لړزه به شول. رکن الدین غوښتل د خلکو د زړونو نه د تاتاریانو ډار او ویرې لرې کړي. د دې مقصد د حاصلولو لپاره رکن الدین هلاکو ټول سفیران مړه کړل او مړي یې په ښار کې راوځړول تر څو عام خلک هم پوه شي چې تاتاریان زموږ غوندې انسانان دي. رکن الدین ببرس د هلاکو سره د جنګ په ښه اراده کړې وه. محمد بن قاسم پیدا کړه ته قتیبه بن مسلم بیا تر چین راولا د اسلامی نړۍ غم خورت شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا چیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسی
شعرو بهیبت او دبدبی بیا تر هند ورسې سلطان محمود غزنوي. د خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د 1280 عیسوي کال لومړۍ میاشت وه. هلاکو په مصر باندې د حملې تیاری کولو. د بیګال جیل او کیروال سیند او د تاتاریانو پلرني دشت څخه یو قاصد راغی. هغه هلاکو خان ته وویل چې ستا ورور منګو خان مړ شوی دی او تاسې باید د شورا په مجلس کې برخه واخلي تر څو د نوي خاقان انتخاب وشي. هلاکو خان د پوځ په سالار قطبغا سره مشوره وکړه. هلاکو خان ته خو اوس هسې هم د خپل ورور مړی نشي لیدلی او بیا د مصر فتح کول مقدسه فریضه پرېښودل هم زموږ لپاره ښه فصل نه دی. منګو خان خپل حکم کړی دی چې مصر فتح کړي. اوس موږ د مصر پولې سره نږدې یو. د مصر فتح کول نه وروسته بېشکه لاړ شه. که تاسې اوس بیرته واپس لاړ شئ نو برقای خان چې اوس وخت کې په ډېرې تیزۍ سره زموږ په خلاف پوځونه جمع کوي هسې نه چې زموږ په فتح شوو علاقو باندې حمله وکړي. د هلاکو عیسوي ښځې وویل تاسې باید همدلته پاتې شئ. بیرته دښت ته د تللو ضرورت نشته. د ارمینیا حکمران حیشون د هشام اسقف هیروس او نور عیسوي سرداران پوهېدل چې د هلاکو په واپس تللو سره به د مرګ مسافر او په مصر کې حکمران د نیل سپین غلام دوی ژوندي پرېنږدي ځکه چې دوی په هره جګړه کې د هلاکو ملګري وو. نو دوی په زور چیغې وهلې چې تاسو بیرته واپس مه ځئ. مسلمانانو ته تیار موقع په لاس ورځي او دا هم امکان لري چې برقای خان زموږ په فتح شوو علاقو حمله وکړي. هلاکو خان پریشانه شو. د ټولو خبرې یې واورېدې خو عمل یوازې په هغې خبره کاوه چې د ده په ذهن کې وه. د خپل ورور د مرګ نه وروسته د مجلس شورا کې برخه نه اخیستل د دښتې د قانون او د چنګیز خان د یاسا څخه بغاوت و. نو ځکه یې په ښه اراده وکړه چې واپس دشت ته لاړ شي. هلاکو خان د فتح شویو علاقو مال او دولت سره د خپلې شاندارې خیمې سره د شمال په لور کوچ وکړ. فتح شویو علاقو د حفاظت لپاره یې قطبغا په فلسطین کې پرېښود. یو غټ لښکر چې تاتاریان، ارمینیان او ګرچستاني عیسویان پکې شامل وو قطبغا ته پرېښودل. عمیر اوس پوره صحتمند شوی و. یو ورځ چې عمیر ابونواس او شیبان د کلا په جومات کې لمونځ ادا کول نه وروسته کور په لور روانو نو یو بربري سپاهي د عمیر په لور راغی. عمیر ته یې وویل امیره د قاهرې نه د رکن الدین ببرس قاصد راغلی دی. ما هغه په میلمستون کې کېنولی دی. هغه غواړي چې تا سره وګوري. ما ورته ډېر وویل چې ما ته ووایه خو هغه ټینګار کوي چې د مسکن سپه سالار څخه پرته بل هیڅ چاته هم نشم ویلی. عمیر هغه سپاهي ته وویل راځه ما سره زه په خپله د هغه سره خبرې کوم. عمیر ابونواس او شیبان چې کله میلمستون ته داخل شول دننه د بنو کنانه قبیلې عرب سپاهي ناست و. د عمیر په لیدلو سره راجګ شو مخکې راغی او په ډېر تعظیم سره یې د عمیر سره ستړی مشی وکړل. د هغه نه وروسته ابونواس او شیبان سره هم ستړی مشی وکړل. عمیر ته مخاطب شو او وویل زه رکن الدین ببرس لخوا تا ته رالېږل شوی یم. عمیر د هغه په اوږه لاس کښېښود او په مینه یې ترې پوښتنه وکړه زه تا وپېژندلم چې زه څوک یم. د بنو کنانه قبیلې عرب په ډېر فخر سره وویل د مصري پوځ هر سپاهي عمیر، ابونواس، حوازن او شیبان پیژني. زه ستاسې په لښکر کې وم هغه وخت چې ته د فرانسوي لښکر سره په جګړه بوخت وې. عمیر په خفګان سره وویل حوازن اوس موږ په منځ کې نشته. هغه تېره جګړه کې د تاتاریانو، صلیبیانو او د سپه سالار قطبغا لخوا په شهادت ورسېد. مصري سپاهي سر ټیټ کړ انا لله و انا الیه راجعون وویل او بیا یې په لړزېدونکي اواز سره وویل زه د حوازن په مرګ خفه یم. هغه ډېر زړور جنرال او د لږ وخت لپاره ټول خاموش شول. عمیر ترې بیا پوښتنه وکړه رکن الدین ببرس څه لپاره دلته رالېږلی؟ مصري سپاهي خپل سر راجګ کړ او وویل رکن الدین ببرس او د مصر حکمران قطز د خپل لښکر سره د غزې په میدان کې پړاو اچولی دی. هغوی غواړي چې تاتاریانو سره فیصله کوونکي جنګ وکړي. د دې لپاره هغوی غواړي چې ته د خپل لښکر سره په دې جګړه کې برخه واخلې. عمیر وویل زموږ په جګړه کې به برخه اخیستلو باندې خو قطز ته څه اعتراض نشته. ته رکن الدین ببرس ښه پېژنې چې هغه داسې معاملې د مخکې څخه حل کوي. قطز هغه ته ویلي دي چې که ته چېرته تاتاریانو ته ماتې ورکړې نو زه به تا د صلیب او شامي علاقو خودمختار حکمران کړم. رکن الدین ببرس ورسره دا شرط منلی دی. ببرس ورته دا هم ویلي دي چې په دې جګړه کې به موږ سره د مرګ مسافر هم برخه اخلي. قطز ورسره منلې ده. عمیر شیبان ته وویل شیبانه د لښکر د کوچ بندوبست وکړه. 10,000 جنګیالي به موږ سره ځي او 15,000 جنګیالي به د کلا حفاظت لپاره پاتې کیږي. هغه بربري جنرال چې نوپل نومیږي هغه د کلا د جنګیالیو مشر کړه. زه او ابونواس هم ځان تیاروو. دې سره عمیر د مصري سپاهي په لور اشاره وکړه او وویل د ده د خوراک بندوبست وکړه. هغه مصري سپاهي په مسکا سره وویل امیره ستا د مسکان خلک ډېر میلمه پاله دي. دلته پر رسېدو سره سم دوی په ما ډوډۍ وخوړه. عمیر ابونواس سره کور ته راغی. کله چې خپل کوټې ته داخل شو نو اربیتې د عمیر لپاره نوي جامې ګنډلې او مغیس ورسره خوا کې ناست و چې لوبې یې کولې. د عمیر په لیدلو سره اربیتې ستن په جامو کې بنده کړه او جامې یې خوا کې کښېښودې او وویل ته ډېر ناوخته نه کړ جمع خو وختي شوې ده.
عمر رو رو رامخ شو او ویل قاهرینه د رکن الدین ببرس قاصد راغلی و هغه زموږ مرسته اړتیا لري هغه غواړي چې تاتاریانو سره د غزې په میدان کې فیصله کوونکی جنګ وکړي زه هم لږ وروسته د خپل لښکر سره د هغه مرسته ورځم اربیتې په خوله هېڅ هم ونه ویل بس په مینه یې خپل خاوند ته وکتل وړوکی مغیس رامخکې شو او عمر یې د دواړو پښو څخه ونیو پلاره ډوډۍ نه خورې عمر وړوکی مغیس په غېږ کې راجګ کړ او وویل راځه زویه چې ډوډۍ وخورم اربیتې ډوډۍ تیاره کړه او درې واړه ډوډۍ ته کېناستل اربیتې شاید په زړه کې دننه ژړل خو په ظاهره یې هېڅ هم ونه ویل په خاموشي سره یې لوښي راټول کړل او د عمر زغره خول او ډالې راواخیستل اربیتې چې کله عمر ته زغره اغوستله وړوکی مغیس عمر د دواړو پښو څخه ونیو او ویې ویل پلاره چېرته ځې عمر د مغیس په سر لاس را تیر کړ او وویل زه جګړې ته روان یم مغیس په زوره زوره پښې په ځمکه ووهلې او وویل پلاره زه هم تا سره ځم عمر د خپل سر په اندازه لاس په هوا کې ونیو او وویل کله چې ته دومره غټ شوې بیا به زه تا ځان سره جګړې ته بوځم سمه ده زویه مغیس اربیته د قمیص نقاش کړ او وویل مورې زه به کله دومره غټېږم اربیتې مغیس سره مینه وکړه هغه یې ښکل کړ او ورته وویل زویه ته به ډېر ژر دومره غټ شې مغیس خوشحاله سو او وویل هو زویه بیا به زه هم جګړې ته ځم ته به مې همداسې تیاروې څنګه مې چې پلار تیاروې اربیتې وویل هو زویه زه به تا هم همداسې تیاروم مغیس بیا عمر ته وویل پلاره تاسې چا سره جګړې کوئ دښمنانو سره زویه دا دښمن څه وي پلاره څوک چې زموږ په مقدسه ځمکه تیری کوي هغه زموږ دښمن وي زویه تاسې هغوی په منډه کړئ هو زویه وړوکي مغیس لاسونه وپړکول تاسې ډېر ښه کار کوئ پلاره عمر زغره او خول واغېست بهر ته راغی اربیته او مغیس د هغه پسې شاته وو عمر ولیدل چې ابنواس په دواړو اسونو باندې ځنونه تړل دي کولان او همار په حویلۍ کې ولاړې وې کولان خپل ماشوم په غېږه کې نیولی و عمر او ابنواس چې کله په خپلو اسونو سپاره شول او د باندې روان شول نو همار په ژړا سوه دا لومړی ځل و چې عمر او ابنواس جنګ ته روانېږي او هوازن ورسره نشته هغه هوازن چې په دښمن باندې به د وږې زمري په شان ځمکه سره کوله او په دښمن به یې حمله کوله اوس د باندې د نشتر ونې لاندې په ابدي خوب ویده دی د عمر په سترګو کې اوښکې راغلې د خپل آس نه راکوز شو او د هموار په لور راغی په ژړغوني اواز سره یې وویل هموار هموار زما خوري هموار سر ټیټ نیولی و او ورو ورو یې ژړل اربیته کولان او وړوکي مغیس هم په ژړا شول ابنواس خپلې اوښکې پاکولې عمر بیا هموار ته وویل هموار زما په لور راوګوره ستا ورور تا ته غږ کوي زما خوري هموار په منډه راغله وروره او په زوره یې وژړل عمر د هغې په سر لاس راتېر کړ او وویل زما خوري زه پوهېږم چې ته د هوازن په مرګ څومره خفه یې دا خو د قدرت قانون دی هېڅوک هم ترې خلاصی نه لري ته د دوو ځوانانو ورونو خور یې او ستا ورونه تا خوشحاله لیدل غواړي زه تا سره واده کوم چې زه به په دې جنګ کې قطبوغا څخه د هوازن انتقام ضرور اخلم اوس ته موږ په خوشحالۍ سره رخصت کړه که ته چېرته ژاړې نو د جګړې په دوران کې به زموږ ذهن ستا په لورې وي او موږ به په خپل فرایض په صحیح توګه ادا نشو کړی هموار سمدستي خپلې اوښکې پاکې کړې او د عمر په لور یې وکتل په زبردستۍ سره یې ځان مسکی کړ عمر او ابنواس د باندې راغلل عمر د هوازن قبر سره خوا کې ودرېد یو موټی خاورې د هوازن قبر نه راواخیسته او په خپل خورجین کې یې واچول او وویل هوازنه زما وروره زه تا سره واده کوم چې زه به د قطبغا نه ستا بدل ضرور اخلم دواړه مخکې روان شول کله چې د کلا دروازې ته راورسېدل هلته د ابنواس په شان د یو قامته نوپل ولاړ و مخکې راغی د عمر د آس واګې ونیول او ویې ویل زما اقا تاسې زه د لومړي ځل لپاره د کلا مشر مقرر کړم ما ته څه نصیحت وکړه عمر د هغه په اوږه لاس کښېښود او ویل دا مسکن تا سره یو امانت دی او که دا امانت په ساتلو کې ځان کې ستا ځان هم ځي نو په دې سودا کې دریغ ونه کړې نو پال خپله سینه وډبوله انشاءالله همداسې به وي عمر او ابنواس د کلا څخه بهر شول لشکر تیار ولاړو د ټولو نه مخکې شیبان ولاړو عمر او ابنواس په راتګ سره لشکر حرکت وکړ او د غزې په لور روان شول بیا را ژوندې کړه عبیده بن جراح قاقا بیا را ژوندې کړه عبیده بن جراح قاقا چې امت ویش کړي خو لپای راشدین راولا راشدین راولا د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا
چې پر امت خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو د غزې په میدان کې د تکبیر نارې اوچت سوې ځکه چې عمر بن خزام د خپل لشکر سره راورسېد. رکن الدین ببرس او قدس د عمر بن خزام د استقبال لپاره رامخکې شول. د عمر لپاره د قدس په رویه کې ډیر تبدیلي راغلې وه. شاید حالاتو په داسې کولو باندې مجبور کړی و. رکن الدین ببرس او قدس عمر د ځان سره ملګری کړ. د هغو خیمو لیدنه یې وکړه چې د عمر لشکر لپاره درول شوي وي. عمر او ابنواس خیمې په لشکر باندې تقسیم کړې. یوه شپه لشکر دلته آرام وکړ، بل سهار وختي لشکر د شمال په لوري کوچ وکړ. صلیبیان د ټولو مضبوطې کلا عکا ته راغلل. دلته یې د ضرورت سامان واخیست. لږ مخکې د ګیلي میدان کې تتاري سالار قطبغا د خپل لشکر سره پړاو اچولی و. د عکا کلا په خوا کې یې جنګ شورا جوړه کړه چې پکې عمر، ابونواس، رکن الدین ببرس، قس او نور مصري جنرالانو برخه اخیستې وه. په دې مجلس کې دا فیصله وشوه چې د عمر رول به په جګړه کې آزاد وي. د جګړې په دوران کې به د هیچ چا د امر لاندې نه وي، بلکې څرنګه چې وغواړي همهغسې جګړه به کوي. رکن الدین ببرس ابونواس د عمر لشکر څخه راویست او د خپل لشکر میمنه سالار یې مقرر کړ. په میمنه کې ټول ترکي جنګیالي وو، چا چې د تتاریانو د ظلم د لاسه خپل وطن او کور پرېښی وو. د جولایي میاشت وه، ګرمي ښه په زور کې وه. سهار وختي اسلامي لشکر کوچ وکړ او د ګیلي میدان په لور روان شول، چیرته چې قطبغا د دوی انتظار کاوه. عمر د لږ وخت لپاره د لشکر سره یو ځای سفر وکړ. بیا خپل 10,000 جنګیالي د لشکر نه بیل کړل او په غرنۍ لارې خپل سفر ته ادامه ورکړه. په دې ټوله علاقه کې عمر پوره بلدتیا لرله. د ګلیلې په میدان کې دواړه لشکر یو بل سره مخ شوې او یو هیبتناکه جنګ شروع. تتاریانو د وږو زمرو په شان د اسلامي لشکر په قلب میمنه او مصره باندې حمله وکړه. ببرس د خپل جنگي تکتیک په اساس باندې خپل قلب رو شاته کاوه. د تتاریانو جنگي طریقې د هغوی په خلاف استعمالولې. کله چې تتاري لشکر د ببرس د قلب لشکر تعقیب پسې ډیر مخکې لاړ، د مسلمانانو میمنه ښي لاسته او مصره چپ لاسته پاتې شوه. په دې موقع کې تتاریانو د اسلامي لشکر په میمنه او مصره باندې یوه زوروره حمله وکړه. هغوی غوښتل چې اسلامي لشکر په شا کړي، خو کامیاب نه شول. جنګ چې کله ښه ګرم شو، په میدان کې د تکبیر نارې اوچتې سوې. عمر د نږدې غرونو د کمین نه راووت او په تتاري لشکر باندې حمله وکړه. د مرګ مسافرو په تتاریانو باندې د شاهین په شان حمله وکړه، داسې په تیزۍ سره چې د هغوی په منځ کې ننوتل لکه تیز چاقو چې په سبزي کې ننوځي. تتاریان ډیر زیات وارخطا شول، ځکه چې د مرګ مسافرو د جنګېدلو اندازه د تتاریانو نه ډیره خطرناکه وه. د مرګ مسافرو به تتاریان داسې له منځه وړل لکه پوخ شوی فصل چې دهقان له منځه وړي. د ډیر وخت د نامعلوم جنگ نه وروسته په تتاریانو کې د ماتې اثار ښکاره شول. د مرګ مسافرو ارپعي او ګرجستاني پیدل جنګیالي له منځه یوړل. د تتاریانو تیز رفتاري او هر جنګي چال د مرګ مسافرو په مخ کې ناکام شو، ځکه چې کله د تتاریانو سالار قطبغا سره او توره جنډه وښوده، نو عمر د جنډې په ذریعه نوي هدایت ورکول. کله چې تتاري سردارانو ته د خپلې ماتې یقین وشو، نو هغوی قطبغا ته د تیښتې مشوره ورکړه. خو قطبغا د تیښتې څخه انکار وکړ او وویل یو تتاري جاسوس خو به خامخا دا خبر هلاکو ته ورسوي چې زه څنګه په جګړه کې مړ شوم او د هلاکو په مخ کې د مصریانو او د مرګ مسافرو د جنګیالیو څه حیثیت دی. د تتاریانو ښځو او اسونو ماشومان راوړل د سینې لاندې پرېښودي. د جنګ په دوران کې عمر په قطبغا باندې خپل نظر ساتلی و او ورو ورو د هغه خواته حرکت کوه. ناڅاپه عمر د سرې جنډې اشاره خپلو جنګیالیو ته وکړه. د مرګ مسافرو قطبغا محاصره کړ او قطبغا په ساتونکو باندې یوه زوردار حمله وکړه. د عمر مخې ته به چې هر څوک راتله، هغه به یې له منځه وړه. په همدې کې په قطبغا ته راورسېد. عمر او قطبغا دواړه یو بل خونړي حملې وکړې. یو دم عمر د خپل مخ نه نقاب لرې کړ. قطبغا ته ویل ته پوهېږې چې زه څوک یم؟ قطبغا په غوسې سره ویل زه صرف دومره پوهېږم چې ته مسلمان یې او زما دښمن یې. عمر په غضبناک اواز سره ویل کم عقله انسانه، زه د مرګ د مسافرو سپه سالار عمر بن خزام یم. زه به نن ستا سر ستا له تنې څخه جلا کړم، کټ مټ داسې لکه څنګه چې مې ستاسو د جنرال بایډو سر په میا پارقین کې د تنې څخه جلا کړی و. تا زموږ یو جنرال هوازن د غلو په شان په شهادت ورسوه. په خدای جل جلاله قسم که تا چېرته مخامخ هغه سره جګړه کړې وی، نو هغه به ته داسې له منځه وړی وی لکه توپان چې ځان سره خاورې شګې وړي. قطبغا د عمر د نوم په اورېدلو سره یوه شیبه بې حسه بت په څیر پاتې شو. بیا ځان سنبال کړ او په عمر یو خطرناک حمله وکړه. خو عمر د هغه د تورې ګزار په ډال ایثار کړ او په غوسې سره قطبغا ستا حملې زما هیڅ هم نشي کولی. دې سره عمر په خورجین کې لاس ته نه کړ، خاوره یې ترې راویستله او په زور یې قطبغا په مخ باندې وشیندله او وویل قطبغا دا زما د هغه جنرال د قبر خاوره ده کوم چې تا د غلنۍ حملې له امله په شهادت ورسوه. دا خاوره بوی کړه، په دې کې به تا ته د خپل مرګ بوی راشي. ما په خپل لاس ستا د قتل اراده کړې ده. عمر او قطبغا یو په بل باندې حمله وکړه. قطبغا د عمر په خطرناکو حملو باندې راویښ شو. عمر په تیز زخ سره قطبغا ته ویل
قطبغه خپل سټ ورمیش بچ کړه ځکه چې زه به ستا په څیر غلنۍ حمله نه کوم. قطبغه ورخطا شو. په همدې وخت کې عمیر وغوښتل چې قطبغه په سر باندې په ډال ووهي. قطبغه د عمیر ډال په خپل ډال باندې ایسار کړ. قطبغه شاید مطمئن شوی وي ځکه چې هغه د عمیر حمله په خپل ډال باندې ایساره کړه، خو عمیر د ډال ګزار پسې متصل د تورې هیبتي غضبناک او مرګونی ګزار هم را خوشي کړ. قطبغه خپل ډال د عمیر ډال څخه لا جلا کړی نه و چې د عمیر ځلیدونکې توره د قطبغه په سټ ولګېده او همداسې د قطبغه سر په ځمکه راولوېد. عمیر سره شاوخوا عرب، ترک او بربري جنګیالي جنګېدل. په زور زور یې د تکبیر نارې اوچتې کړې. یو ترکي سپاهي د قطبغه کټ شوي سر په یو اوږد بانس کې هوا ته جګ کړ او په زور زور یې ویل تاتاریانو دلته وګورئ، دا ستاسو د سالار قطبغه غوڅ شوی سر دی. دا د هغه چا پرې شوی سر دی چا چې زموږ سالار هوازن په چل او بریب سره په شهادت رسولی و. زموږ سالار عمیر بن خزام د هغه څخه د هوازن غچ واخیست. ای ظالمانو، اوس د چا لپاره جنګېږئ؟ خپلې وسلې په ځمکه وغورځوئ. په دې کې ستاسو ګټه ده، که داسې مو ونه کړل ستاسو به همدغه انجام وي. هلته په کتلو سره تاتاریان په تیښته شول او مسلمانان د هغوی تعقیب شروع کړ. شام هیواد په داخلېدو سره تاتاریان په دوو برخو تقسیم شول. یوه ډله د دجلې په لور لاړه او بله ډله د شام د غرونو په لور. د اسلامي لښکر څه حصه د مصر حکمران قد سره په دمشق کې ایساره شوه او نور لښکر د رکن الدین ببرس د تاتاریان تعقیب وکړ او په همدې تعقیب کې د صلیب په لور روان شو. په صلیب باندې تر اوسه د تاتاریانو قبضه وه. رکن الدین ببرس ته به چې کوم تاتاري سپاهي په مخې ته ورتله هغه به یې له منځه وړه. قدس ابو نواز د مرګ مسافر سره د دمشق شمال طرف ته د تښتېدونکو تاتاریانو پسې ولېږه. عمیر خپل ځان سره وساته تر څو د دمشق شاوخوا تاتاري جنګیالي له منځه یوسي. په دمشق کې د قدس په ذهن کې یو خیال پیدا شو. هغه له خپلو باوري پوځي جنرالانو سره مشوره وکړه تر څو له هغې وعدې څخه منکر شي چې له رکن الدین ببرس سره یې کړې وه. هغه دا چې که موږ په جنګ کې تاتاریانو ته ماتې ورکړه نو ته به د شام خودمختاره حکمران شي. قدس غوښتل چې ببرس سره کړې وعده ماتې کړي او له هغې انکار وکړي ځکه چې اوس ببرس تاتاریانو ته ماتې ورکړې وه او د وعدې سره سم باید ببرس د شام حکمران شي چې دا کار قصد د منلو وړ نه و. قدس د دمشق څخه د صلیب په لوري په همدې خیال سره روان شو چې هلته به حالات په خپل لاس کې واخلي او بیا به رکن الدین ببرس له منځه یوسي. تر اوسه له دمشق څخه لږ لرې تللی و. جاسوس ورته خبر راوړ. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درنو حضور کې را حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. د پاکون کې عمر